اوس به دا زموږ موجوده حیلې ته راسو دا چې موږ د میت د حقوقو د اسقاط دپاره ګرځو دا د کومه قسمه حیله ده په دې سره اوس یو حرام شی حلال ګرځي نه په دې سره یو شرعي حکم باطلیږي نه په دې سره څه کیږي په دې سره دا د میت د حقوقو اسقاط راځي دا حیله خو صحیح او دا حیله داسې نه دي چې دا ماوارو کسانو را شروع کړې ده ماوارو کسانو دا د امت فقهاو دا استنباط کړي د امت فقهاو د دې حیلې اجازه کړي په دوري مختار کې چې د حنفي مذهب یو قوي کتاب دی داسې عبارت لیکلی دی ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف ساع مثلا ويدفعه للفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم حتى يتمه وای که چیرې سړی وفات شو که سړی مال پرې نه شوی داسې کسان پیدا کېږي چې مړ شي او مال اگر سره نه وي نو اوس خو کېدای شي پر دغې حقوق باندې لمنځونه دې پر ذمه وي روژې دې پر ذمه وي کفاره دې پر ذمه وي نور حقوق نو بیا به څه کوي یستقرض وارثه نصف ساع نیمه کاسه غنم دي د دې میت وارث د یو چا څه په قرض واخلي که د خپل مال نه درلودي او په قرض دې د یو چا څه واخلي د مثال په ډول خو ډېر هم اخیستلی شي دغه شی دې راواخلي فقیر ته دې ورکړي هغه فقیر دې بېرته وارث ته ورکړي ورهبه دې کړي بیا دې هغه د میت ولي دې بل چا ته ورکړي یا دې دغه فقیر ته ورکړي بیا دې هغه بېرته وده ته ورکړي ورهبه دې کړي بیا دې بل ته ورکړي ثم حتی یتمه دا دوره دې شروعي تر څو چې دا پای ته رسېږي دا حقوق ټوله ادا کېږي دا د دوري مختار توري دي رد المحتار کې لاندې ورسره لیکلي ای اصلا یعنی مال پاته نشي بالکل هیڅ شی پاته نشي او کان ما اوصى به لا يفي هیڅ په کوم شی وصیت کړی چې د زما په حقوق کې ورکړي هغه نه بشیږي زاد فی الامداد او لم یوصي بشیء امداد کې دا شی زائد راغلی وای ګر سره یا دا صورت وی چې په هیڅ شی وصیت نه کړي واراد الولي التبرع هغه ولی ادمیت قریب دا کست وکي چې دې تبرع وکي د ځان د حقوق ور ادا کړي نو خو درې صورت شو یو دا صورت دی چې وصیت خو په یو څه مال سره کړی دی خو هغه مال د حقوق نه بشیږي او بل دا صورت دی چې ګر سره د شی وصیت نه دی کړی او بل دا صورت دی چې سره مر شي ګر سره مال پاتې نشي مال پاتې نشي پر ادروسو د صورتو کې دی وای دا د اسقاط دوره وګرځي او یو داسې صورت دی چې چا وصیت کړي هغه مال یې هم ډېر وي مال یې بشیږي بیا خو نو لازمه ده پر هغه وصي پر هغه وارث چې د وصیت به ورپرې کوي ورکړي کې حقوق دی ورکړي څو لیکې وروسته رد المحتار کې لیکلي عین دغه شکل د دورې اسقاط لیکلي چې دا اوس یې موږ ګرځو وایي د دې میت د میاشتو لمنځو ته حساب وشي مثلا یا د کال یا د ټول عمر څو لمنځونه کېږي مثلا د کال لمنځونه څو شو دا چې معلوم شو بیا دې راولاړ شي چې د دې
څونه غنم فدیه کیږي، قیمت یې څو کیږي، قیمت یې دونه هغه قیمت دې راواخلي فقیر مسکین ته دې ورکړي. بیا دې هغه مسکین دې بیرته دغه د میت ولی ته ورهبه کړي، بیا دې راواخلي بل ته دې ورکړي. هغه د رد المحتار عبارت داسې دي: فيستقرض قيمتها ويدفعها للفقير ثم يستوهبها منه ويتسلمها منه لتتم الهبة ثم يدفعها لذلك الفقير أو لفقير آخر وهكذا، فيسقط في كل مرة كفارة سنة، وإن استقرض أكثر من ذلك يسقط بقدره، وبعد ذلك يعيد الدور للكفارة الصيام لكفارة الصيام ثم للأضحية ثم للأيمان. مسکرا وارث پخپل مال لري، تخپل مال دی راواخلي پر اسقاط کې دی وګرځي، او کې خپل مال نه و دا قیمت خرج کی ګوري وای قرض لا شدي قرض یې کړ د یو چا څخه په قرض راواخل، بیا دی وای فقیر ته ورکړي، بیا دی فقیر سره د هبه طلب وکړي، هغه دی ور هبه کې دی جنې تسلیم کې تر څو دا هبه تامش هبه په قبض تامیش، بیا دی دغه فقیر ته ورکړي یا دی بل ته ورکړي. دغه د کال حساب چې د کړی دی دا د کال چې څومره فدیه کیږي، دا چې یو فقیر ته یو پلا ورکړل په دا یو پلا د کال د منظور کفاره شو، د کال د منظور. او که چیرې تر دغه ډیر قرض کړ، ډیرم قرضولی شي، نو بیا چې هر څومره وي په هغه اندازه هغه حقوق ادا کیږي، په هغه اندازه. وای بیا چې دا دور بیا راوګرځي، بیا د کفارې دپاره دا خو د لمانځه دور شو، بیا چې د کفارې دور وګرځي، بیا چې د روژې، بیا د اضحیې، بیا د قسمو، دا عین دا صورت دی. دا رد المحتار کې راغلي اول جلد 492 صفحه. دا زموږ د حنفي فقه هغه اعتمادي کتاب، یعنی د فتوا دپاره چې اوس د اعتبار وړ کتاب دی، د مفتیانو رجوع په اوس زمانه کې ټول رد المحتار ته ده. دا هغه زموږ د حنفي فقه خلاصه ده، په هغې کې دا عبارت راغلی، دا دوره دې وګرځي. او دا هم نه دي پکې راغلي نو که په یو چا باندې یقیني لمنځونه پاته و بیا دې وګرځي. حتی داسې لیکلي چې د رد المحتار عبارت کې دا هم شته، وای د ټول عمر ته دې حساب وشي، ټول عمر ته هغه د کوچنیوالي عمر دې ځینې وباسي، د نارینه دا 12 کاله، د ښځې دا 9 کاله. دا یې نه دي ویلي نو که پر یو چا باندې یقیني باندې وه او مال یې نه و پرېښی، یا هغه وصیت چې کړی و هغه یې نه بسېدي، او یا یې وصیت نه و کړي او پر ده باندې وینې حقوق یقیني باندې وه، بیا دې نو دا اسقاط وګرځي. دا شخې نه دي ویلي، دا خو یو احتیاطي اقدام دی. وای د ټول عمر منځو ته دې حساب وکړي، نو خو عمر کې خواري مسلمان منځونه کوي، وای احتیاط په دې کې دی، وای ټوله ته حساب وکړي، د ټوله دا وګرځوو چې هغه خلاص شو، بیا د روژې دا وګرځوو، د کفارې دا وګرځوو، د قسمو دا وګرځوو.